سلامونه! په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ، یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په باینانس باندې موږ او تاسو ویډیوګانې شروع کړې. باینانس درسونه چې دې دپاره ما جدا پلیلیست جوړ کړی و. په هغې کې ما شپږو ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. تر دې حده موږ رارسېدلي یو چې سپاټ ریټ موږ او تاسو ټول تشریح کړی و چې سپاټ ریټ کې څنګه سیل کېږي، څنګه بیان یې څنګه موږ کولی شو کوینونه پکې واخلو، خرڅ کړو. په سیل کې همدارنګه موږ هر څه تشریح کړي یو. په سیل کې آرډر دی، که اوپن آرډر و، لیمیټ و، سټاپ لیمیټ و، OCO هر څه چې وي هغه موږ مکمل تدریس کړي و. همدارنګه باینانس ډیشبورډ باندې موږ خبرې کړې وي. تاسې کولی شئ هغه ملګري چې نوي دي تر اوسه نور درسونه نه کتلي، له لومړۍ ویډیو تر اکاونټ جوړولو تر اوسه پورې انشاءالله مکمل کورس روان دی. راځو په نن ویډیو کې موږ او تاسې فیوچر ټریډینګ باندې خبره وکړو چې په فیوچر ټریډ کې موږ څو ډوله ټریډ کولی شو. همدارنګه فیوچر ټریډ کې موږ او تاسې پوزیشن څه ته وایي او همدارنګه موږ او تاسې خپل پوزیشن څنګه لیدلی شو، خپله ګټه څنګه لیدلی شو، څومره پیسو مو ټریډ کړی، لیوریج څه ته وایي. دغه ټول شیان به انشاءالله په فیوچر ټریډ کې په همدې ویډیو کې انشاءالله تاسې ته مکمل تشریح کیږي. صحیح ده؟ تاسې ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. راځو تر ټولو لومړی چې تاسې باید هغه خپلې پیسې را انتقال کړئ له فیوچر نه یا د سپاټ نه فیوچر ته یا له فنډ نه فیوچر ته. نو پیسې انتقال ما مخکې هم په لومړۍ ویډیوګانو کې ښودلو چې له یو ویلیټ نه بل ویلیټ ته پیسې څنګه انتقالوئ. را به شئ تاسې ویلیټ ته، ویلیټ برخې ته چې کله راغلی، که پیسې تاسې سره په بل هر ویلیټ کې اوسي، که فنډ کې در سره اوسي که په سپاټ کې در سره اوسي. صحیح ده؟ مطلب فنډ کې در سره یا په سپاټ کې در سره کولی شئ دغه ټرانسفر بټن نه تاسې پیسې فیوچر ته انتقال کړئ. زه راځم ډایرکټ فیوچر ته. فیوچر دغه برخه د څه شو؟ فیوچرز. راځئ دا تشریح کوو. راځم فیوچر ته. په فیوچر کې موږ نور ډېر اپشنونه لرو، لکه کاپي ټریډ دی، USDT ده او کوینیم دی. خو هغه کوینیم او هغه باندې به راتلونکي نورې ویډیوګانې بیا مو را روانې. خو اوس موږ صرف په څه باندې خبره کړو؟ موږ او تاسې اوس په USDT فیوچر ټریډ باندې خبره کړو چې په ډالرو باندې موږ او تاسې ټریډ کوو. صحیح ده؟ تر ټولو لومړی په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو یو کوین سرچ کړو. دا وینئ په دې ځای کې څه کولی شو؟ یو کوین موږ او تاسې سرچ کوو. دې باندې زه کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیست بره سرچ راځي. دغه سرچ ځای کې زه کولی شم یو کوین سرچ کړم. صحیح ده؟ لکه مثال په طور سره ماسک کوم کوین چې و هغه ما سرچ کړه. صحیح ده؟ لومړی موږ او تاسې کولی شو یو کوین سرچ کړو. په دې ځای کې موږ او تاسې کولی شو د همدې کوین کینډلې وګورو. صحیح ده؟ مطلب همدا کوین دی. زه په دې باندې کلیک اخلم. کله ما کلیک پرې واخیستو نو دلته دغه د دې کوین دغه کینډلې دي. یعنې څومره ښکته په دې کینډلو به انشاءالله جدا ویډیوګانې راځي، تاسې دې ته مه خفه کیږئ. صحیح شو؟ ښه، بله خبره دا شوه دلته دې باندې نه پوهېږم چې کله سکرین ریکارډر کومه یو سپینه پرده پرې راځي ټریډ باندې، په باینانس باندې نه پوهېږم دا څه مشکل دی. خو زه په هر حال مخ ته به ځو. راځو په بره لومړي سر کې موږ تاسې یو کوین څه کولی شو؟ یو کوین سرچ کولی شو. صحیح ده؟ دلته موږ تاسې سره بل اپشن راځي کراس. دا وینئ دا اپشنونه موږ تاسې دې سر نه شروع کوو. صحیح ده؟ دې کراس باندې زه کلیک اخلم. دلته موږ او تاسې سره مارجن موډز دي یا موډ دي. یو کراس دی، یو اسولیټډ دی. کراس څه کار کوي موږ او تاسې سره، او اسولیټډ موږ او تاسې سره څه کار کوي؟ ګورئ تاسې ته تشریح کوم. اوس مثال په طور سره ما سره $10 دي. صحیح شو؟ څو ډالر دي را سره؟ $10 دي. او زه ټریډ د څو ډالرو کوم؟ د $15 یو ټریډ کوم په کراس کې. صحیح شه؟ دلته مې موډ کومې انتخاب کړی؟ کراس مې موډ انتخاب کړی. ما سره ټوټل $10 دي او ټریډ د څو لګوم؟ د $15 ټریډ لګوم. اوس که چېرته دغه $15 ټریډ چې ما لګولی دا په تاوان باندې روان شو، نو زما دغه بره چې $15 مې نور پاتې دي. دلته څو ډالر بیا پاتې کېږي چې $15 ټریډ وکړم نو څو پاتې کېږي؟ 15 پاتې کېږي. اوس چې دغه $15 ټریډ زما په تاوان ځي نو دلته دغه بره $15 نه زما تاوان ته پیسې راخیستل کېږي زما د ویلیټ نه. مطلب دا شو چې په کراس کې چې کله موږ او تاسې یو ټریډ لګوو نو بره چې په ویلیټ کې موږ او تاسې سره کومې پیسې هغه پیسې په خپله باندې دغه ټریډ ته چې دی راخیستل کېږي چې څومره په تاوان ځي بره له ستا له ویلیټ نه پیسې راخلي. خو که چېرته په ګټې سره ځي چې څومره ګټه تا ته راځي هغه بره په ویلیټ کې تا ته څه کېږي؟ تا ته جمع کېږي. نو دا مو کراس خبره شوه. بله موږ سره اسولیټډ شو. اسولیټډ نه مطلب دا دی، اوس مثال په طور سره ما سره $10 دي په ویلیټ کې. څو ډالر دي؟ $10 او ما د $15 ټریډ وکړ. صحیح شو؟ د $15 مې ټریډ وکړ. نو اوس که دغه $15 په تاوان ځي او که په ګټه ځي زما ته به څه راکېږي؟ همدې د $15 به ما ته د ګټه او تاوان راکول کېږي. که چېرته ما سره موډ څه شی وي؟ اسولیټډ وي. نو کراس باندې مې انشاءالله تاسې پوه شوي یاستئ او په اسولیټډ باندې هم تاسې پوه شوي. کراس کې مطلب دا شو چې مثال په طور سره ما یو ټریډ ولګاو، د $10 ما سره دي، ما د $15 ټریډ ولګاو په
بلکې پیسې را سره په فیوچر کې دي. که په سپاټ او که فنډ ویلیټ کې له هغې ځای نه راخلي، بلکې پیسې چې چیرته در سره په فیوچر ویلیټ کې تا سره بره په دې ځای کې تا سره پرتې دي. ګوره زه تاسو ته وښیم بره چې په دې ځای کې تا سره پیسې پرتې دي څه شو دې ځای نه بیرته راخلي. نو مطلب دا شو چې کراس کې که چېرته په تاوان ځي بره له ویلیټ نه ستا پیسې راخلي، که چېرته په ګټه ځي بره په ویلیټ کې تا ته ستا پیسې نورې هم جمع کېږي. او په اسولیټډ کې بیا خبره برعکس ده. اسولیټډ کې چې کله موږ تاسې اسولیټډ پوزیشن یو نیسو نو دلته موږ تاسو سره چې $15 دي، که دا $15 لیکویډ کېږي هم دا 15 به له منځه ځي، او که ګټه راکول کېږي هم د همدې $15 به راکول کېږي، او دا ګټه به موږ تاسو سره صرف په پوزیشن کې صحیح ده. چې کله پوزیشن بندو نو موږ تاسو ته که تاوان راځي تاوان به نه منفي کېږي، که ګټه راځي موږ تاسو ته په ویلیټ کې ګټه جمع کېږي. که تاسې هر یو کوئ هغه ستاسې پورې اړه لري، که اسولیټډ کوئ که کراس کوئ. خو په کراس کې بیا خبره دا ده چې لیکویډیشن یا لیکوایډ ډیر کمی، په لیکوایډ باندې به تاسې وروسته پوه شئ صحیح شو. نو که کراس کوئ که اسولیټډ کوئ هغه تاسې پورې اړه لري صحیح شو. دا مو بله خبره شو. راځو دلته یو مهم شی چې دی دلته لیکل شوي دي لس ایکس، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویلی شي لیوریج. په دې باندې زه کلیک اخلم صحیح شو. دې ته ویلی شي لیوریج. دې نه څه مطلب دی؟ اوس مثال تاسو ته در کوم. ما سره $10 دي صحیح شو. څو ډالر دي را سره؟ $10. زه د دغه $10 ټریډ کوم. څو ډالر ټریډ کوم؟ $10. زه ورته یم چې دغه $10 زه غواړم 15 لیوریج استعمال کړم. نو زما دغه $10 په 15 کې څه کېږي؟ ضربېږي. چې ټوټل څو راځي؟ 10 15 50. نو ماته به ګټه د څو ډالر راکول کېږي؟ د $50 به ماته ګټه او تاوان راکول کېږي. دې ته ویلی شي لیوریج. بعضې خلک ضریب یعنی ضربول. مثال بیا در کومه. مثال په طور سره ما سره 10 پیسې دي، دا زما 10 پیسې په څو کې ضربېږي؟ مثال که 10 لیوریج ساتئ دا $10 دې په 10 کې ضربېږي. که 20 لیوریج ساتئ نو دغه $10 دې په 20 کې ضربېږي. مطلب د دې نه دا دی چې کله موږ او تاسې فیوچر ټریډ کوو نو موږ او تاسې ته باینانس چې کله موږ او تاسې ټریډ کوو د ټریډ په شروع کېدو وخت کې موږ او تاسې ته یو څه قرض راکوي. کله چې موږ ټریډ بندو دغه قرض موږ نه بیرته اخلي. یعنې چې ټریډ شروع کوو په دغه وخت کې راکوي، چې ټریډ بیرته بندو بیرته یې له موږ خپل قرض اخلي، او موږ ته چې څومره ګټه کړي هغه موږ تاسو ته څه کېږي؟ هغه موږ تاسو ته جمع کېږي. بیا یو مثال در کوم د لیوریج په اړه صحیح شو. لیوریج بعضې خلک ضریب وي، بعضې خلک لیوریج، خو لیوریج دی. لیوریج نه مطلب دا دی چې موږ او تاسې $15 لرو صحیح شو. مطلب څو لرم؟ $15 لرم صحیح شو. $15 لرم، $15 زه لرم، زه ورته یم 10 لیوریج استعمالوم. څه استعمالوم؟ 10. دغه زما $15 په 10 کې ضربېږي. 10 15 څو کېږي؟ 50. نو زما ته به ګټه او تاوان د څو ډالرو راځي؟ د $50. خو چې څومره ستا لیوریج لوړي په هماغه اندازه به ستا پیسو سوي ته خطر هم زیات وي. یعنې ستا پیسې ټولې له منځه هم تللی شي. له لیوریج نه مطلب دا دی چې زموږ او ستاسې پیسې په څو کې ضربېږي. چې کله ټریډ شروع کوو په دغه وخت کې مطلب د $15 ټریډ زه شروع کوم، زما دغه $15 چې زه لیوریج 10 ساتم په 10 کې ضربېږي، او چې کله ټریډ بیرته بندوم دغه لیوریج پیسې بیرته له ما ګرځول کېږي. دا لیوریج دی. تاسې څو ساتئ، خو چې څومره کم تاسې ساتئ هغه به ستاسې فایدې. کوشش کوئ نوي ټریډران یاستئ او نوی په باینانس کې کار کوئ. لومړی خو دا چې پوره زده کړې سره باینانس ته راشئ، همداسې مه راځئ صحیح ده. خو بیا هم که تاسې نوي یاست او فیوچر ټریډ کوئ نو له 4x به تاسې غټ لیوریج نه ساتئ. له 4x به تاسې غټ لیوریج نه ساتئ. زه اوس ما سره د ستاسې پوزیشن په خاطر باندې زه لیوریج زیات ساتم، خو تاسې به لیوریج کم ساتئ صحیح شو. لیوریج شو. په دې ځای کې موږ او تاسې ته خپلې پیسې ښیي چې څومره اندازه پیسې موږ او تاسې لرو صحیح ده. په دې ځای کې موږ او تاسې ته خپلې پیسې ښیي چې په فیوچر ویلیټ کې تاسې دومره پیسې لرئ. بل په دې ځای کې موږ او تاسې سره یو بل اپشن راځي مارکیټ. په دې باندې زه کلیک کوم. مارکیټ نه څه مطلب دی او لیمیټ. مارکیټ او لیمیټ باندې موږ او تاسې ځان پوه کوو صحیح ده. راځم دلته کلیک مې وکړم، راځم دلته یو دی لیمیټ صحیح شو. زه راشم لیمیټ مې انتخاب کړم. له لیمیټ نه مطلب دا دی، اوس مثال په طور سره بیا ورته تاسې مثال در کوم صحیح شو. زه راځم په دې باندې کلیک اخلم. لیمیټ نه مطلب دا دی چې اوس مثال په طور سره دغه ماسک کوین څو ډالر قیمت لري؟ $15 قیمت لري. او زه دلته په لیمیټ کې ورته لیکم که چېرته دغه ماسک قیمت $4 ته راښکته شو، زه غواړم چې بیا ماته تاسې ټریډ وکړئ، که آفلاین یم که آنلاین یم. په دې وخت کې موږ تاسې څه استفاده کوو؟ موږ تاسې لیمیټ څه کوو؟ استفاده کوو. نو دلته په دې کې موږ تاسې لیمیټ استعمالو. راځم لیمیټ عملاً تاسو ته ښایم. اوس مثال په طور سره دغه ماسک کوین دی اوس تقریبا څومره قیمت لري؟ 4.9 قیمت لري صحیح. او زه دلته ورته لیکم که چېرته د دې کوین قیمت $4.5 ته راغی،
$4.5 ته راغی نو زه بیا غواړم ټریډ وکړم. نو دلته موږ ته څه جوړېږي؟ یو لیمیټ جوړېږي. که چېرته همدا ماس کوین 4.5 پورې ښکته راغی نو موږ او تاسو ته څه کېږي؟ موږ او تاسو ته دغه ټریډ چې دی بیا شروع کېږي. صحیح ده؟ لیمیټ نه مطلب دا دی چې لیمیټ کې موږ او تاسو یو آرډر جوړو، قیمت یو لري، موږ ورته یو چې مطلب په دې کې موږ ته ټریډ وکړه. صحیح شو؟ دا لیمیټ دی. مارکیټ ته صحیح شو. راځو مارکیټ باندې کلیک اخلو. مارکیټ نه مطلب دا دی چې اوس مهال دلته کوم قیمت لري دا ځای کې وینې. مارکیټ دلته موږ مارکیټ انتخاب. اوس مهال چې دا څومره قیمت لري زه غواړم په همدې کې ماته ډایرکټ څه شی وشي؟ پوزیشن چې دی ماته جوړ شي. صحیح شو؟ دا مو مارکیټ شو. صحیح ده؟ او اوس راځو اوس پوزیشن نیسم. صحیح ده؟ ما کوین می سرچ که، کراس می استعمال که، لیوریج می لس استعمال که، مطلب زما پیسې دې په لسو کې ضرب شي. ډایرکټ چې کوم قیمت لري په همدې قیمت کې اخلم. مارکیټ می انتخاب که. که تاسو د خپلې خوښې قیمت ورته لیکئ بیا به لیمیټ تاسې استفاده کوئ. صحیح شو؟ راځم پوزیشن نیسم. کلیک می واخیست. دلته ټیک پروفیټ او سټاپ لاس راځي. صحیح ده؟ ټیک پروفیټ او سټاپ لاس به موږ په پوزیشن کې بیا سیټ کوو. صحیح دې کې تاسې مه جوړئ. راځي په پوزیشن چې کله موږ تاسو پوزیشن ونیو په هغې کې به بیا موږ په ټیک پروفیټ او سټاپ لاس باندې په هر ځای کې موږ تاسو خبره کړو. صحیح ده؟ راځو موږ تاسې ټریډ شروع کوو. ما بایلنګ باندې کلیک واخیست. زه راځم دلته. زه به اوس زما پوزیشن به چیرته راغلی؟ زما پوزیشن به دلته راغلی. نو زه راځم اوس دلته په پوزیشن باندې کلیک اخلم. ښه اوس راځو ما سره کوین کوم یو ماس کوین دی. صحیح شو؟ ما لانګ اخیسته. لیوریج مې څو استعمال کړی؟ لس لیوریج کې ما دغه کوین اخیستی دی. صحیح شو؟ راځم دغه سپینه پرده بار راځي نه پوهېږم څنګه چل ده. خو صحیح شو؟ اوس مثال په طور سره کوین ما ماسک اخیستی دی. صحیح شو؟ په دې ځای کې ماته د ډالرو په اندازه ګټه او تاوان ښیي چې مطلب $1 تاسو په تاوان کې یاستئ، $2 په تاوان کې یاستئ، $3 په تاوان کې یاستئ. په دې ځای کې ماته څه ښیي؟ ماته زما د پیسو د ګټه او تاوان ښیي چې $1 $2 تاسې ګټه په تاوان کې یاستئ. او په دې ځای کې ماته څه ښیي؟ ماته د خپلې ګټې فیصدي ښیي چې دومره فیصده ته په ګټه کې، دومره فیصده ته په تاوان کې. که چیرته شین وي زه په ګټه کې یم، که چیرته دا سور شي بیا زه چیرته یم؟ تاوان کې. یعنې په دې ځای کې موږ تاسو ته د خپلې ګټې فیصدي ښیي. پلس ګوره دلته مثبت پلس دی، شین دی. صحیح شو؟ مطلب 0.0% زه څه یم؟ په ګټه کې. او که چیرته مطلب منفي بیا منفي سور لیکل شوی. صحیح ده؟ نو زه اوس مطلب 0.8% څه یم؟ په ګټه کې. او په دې ځای کې ماته د خپلو پیسو د ډالرو په اندازه یعنې 0.01 سنټ زه په ګټه کې روان یم. صحیح شو؟ دا مو بله خبره شو. په دې ځای کې لیکل شوي دي سایز USDT او مارجن USDT. دا څه لپاره کارولی شو؟ دغه مارجن USDT زما خپلې پیسې دي، یعنې $1.5 $1.5 زما خپل دي. صحیح شو؟ 1.840. خو ما لیوریج لس استعمال کړی. صحیح شو؟ دغه $1.5 زما په لسو کې ضرب شوي دي چې ټوټل ماته څه راغلی؟ تقریبا 15 USDT دلته ما سره ټوټل دي. بیا درته یم په دې ځای کې زما سره مارجن USDT دی. مارجن USDT نه مطلب دا زما خپلې پیسې دي، یعنې څو پیسې چې زما خپلې دي ما په دغه ټریډ کې څه کړي دي؟ بندي کړي دي. او دغه دلته د USDT سایز یا سایز ټریډ صحیح دلته به کېدای شي تاسو ته د کوین سایز وښیي یا تاسو ته د USDT سایز وښیي. نو په دې ځای کې دغه ستا پیسې په دې لسو کې ضرب شوي دي او دلته یې تا ته ټوټل ښیي. صحیح شو؟ ستا پیسې دلته دا دي. ګوره زه تاسو ته ښیم ستاسو پیسې کومې دي؟ دا دي. او چې کله په لسو کې ضرب شوي دي بیا دلته ټوټل سایز یې تاسو ته دا ښودلی دی. صحیح شو؟ دا مو بله خبره شوه. بله خبره دلته راځي انټري پرایس. دا وینئ انټري پرایس. انټري پرایس نه مطلب دا دی چې په دغه قیمت کې تاسې دغه کوین کې ټریډ وکړه. مطلب دا قیمت یې درلوده چې تاسې په دې کې پوزیشن ونیو، تاسې ټریډ وکړه. اوس په ماس کې ما ټریډ وکړه نو 4.95 کې دغه ماسک چې ما ټریډ پکې وکړه. صحیح شو؟ په انټري پرایس کې موږ تاسو ته هغه قیمت ښیي په کوم قیمت کې چې موږ تاسو دغه کوین اخیستی وي یا په کوم قیمت کې چې موږ تاسو په دې کې انټري کړي وي، یعنې په کوم قیمت کې چې موږ تاسو پوزیشن نیولې، یعنې په کوم قیمت کې چې موږ تاسو ټریډ کړي په دې کې موږ ته په انټري پرایس کې هغه قیمت موږ ته ښیي. په مارکیټ پرایس کې ځکه کې لیکل شوي دي مارکیټ پرایس. په مارکیټ پرایس کې موږ تاسو ته اوس مهال په مارکیټ کې قیمت دا روان دی، مطلب تا انټري په دې کې کړې وه. صحیح شو؟ اوس مهال پورته روان دی، ته په ګټه کې روان یې. صحیح شو؟ نو دلته په دې ځای کې مارکیټ پرایس موږ تاسو ته ښیي. صحیح شو؟ بل په دې ځای کې موږ تاسو سره یو بل مهم شی راځي. په دې ځای کې لیکل شوي دي مارجن او لیکوایډ پرایس. دا ډېر زیات مهم دي. لیکوایډ پرایس نه مطلب دا دی، لیکوایډ پرایس نه چې ویني لیکوایډ پرایس، دغه لیکوایډ پرایس تاسو ته تشریح کوم. لیکوایډ پرایس نه مطلب دا دی چې دغه $1.5 چې ما ټریډ کړی که چېرته همدغه ماسک کوین تر 4.44 پورې ښکته راشي نو زما دغه $1.5 به لیکوایډ شي، یعنې ختم به شي. صحیح شو؟ لیکوایډ په اړه بیا درته وایم.
لیکویډ نه مطلب دا دی چې دغه ماسک کې ما کوم ټریډ لګولی که چېرته د دغه ماسک کوین قیمت ښکته راشي تر 4.444 پورې ښکته راشي نو زما دغه $1.5 به څه شي $1.5 به زما ختم شي مطلب دا شو لیکویډ بیا هم درته لیکویډ نه مطلب دا دی چې لیکویډ کې زموږ ستاسې پیسې په یو ځای کې سوځي څه کېږي پیسې زموږ ستاسې په یو ځای کې سوځي یا له منځه ټولې پیسې مو له منځه دې ته ویلی شي لیکویډ اوس مثال په طور سره همدغه ماسک کوین دی صحیح شو کوم کوین دی ماسک کوین دی که چېرته همدغه ماسک کوین 0.044 ته راښکته شو نو زما دغه $1.5 به څه شي زما دغه $1.5 به له منځه لاړ شي انټري مې کړې وه په 4.95 کې مارکیټ کې اوس قیمت روان دی 4.9 که چېرته همدغه کوین قیمت راښکته راغی را روان شو تر 0.44 پورې ښکته راغی نو دې ته ویلی شي لیکویډ نو زما دغه $1.5 به څه شي $1.5 به له منځه لاړ شي او دلته چې دغه فیصدي ښیي دا وینې په دې ځای کې یو دا بره فیصدي ده د ګټې او تاوان فیصدي او یو دلته دغه فیصدي ده دا لاندې فیصدي وینې تاسو ته ښکاري 8.9 دغه فیصدي مطلب دا دی ستاسې دغه پیسو ته دومره فیصده خطر دی چې ستاسې پیسې له منځه لاړ شي یعنې تقریبا 9% خطر دی چې دغه زما پیسې له منځه لاړ شي صحیح شو ګوره تاسو سره هغه کوین ښیي مطلب ماسک کوین کې ما ټریډ کړی دی لیوریج مې څو استعمال کړی 10 لیوریج مې استعمال کړی پوزیشن مې څه دی کراس دی په دې ځای کې ماته د خپلې ګټې او تاوان د ډالرو په اندازه ماته ښیي چې مطلب دومره د ډالر په اندازه دومره په تاوان کې او دومره په ګټه کې صحیح شو په دې ځای کې ماته د خپلې د ګټې او تاوان فیصدي ښیي 2% ته په تاوان کې 2% ته په ګټه کې صحیح شو په دې ځای کې مارجن USDT کې ماته ښیي چې ستا پیسې دومره دي صحیح شو او په دې ځای کې USDT سایز کې یا په کوین سایز کې چې هر شی تاسو سره نو مطلب دا دی چې ستاسې دغه $1.5 په لسو کې ضرب شوي دي او ټوټل سایز دومره دی صحیح شو په دغه ځای کې مارجن کې دلته موږ تاسو سره دغه پیسو خطر یعنی زما دغه $1.5 ته دومره 9% خطر دی چې زما دغه $1.5 ټول له منځه لاړ شي صحیح شو په دې ځای کې موږ تاسو سره انټری پرایز نه مطلب دا دی چې دغه ماسک کوین دا قیمت درلوده چې ما واخیسته ما پکې ټریډ وکړ صحیح شو یعنی انټری پرایز نه مطلب دا دی چې هلته دغه قیمت درلوده چې ما پکې انټری وکړه مارکیټ پرایس نه مطلب دا دی چې مارکیټ کې اوس مهال دغه قیمت روان دی صحیح یا ته په تاوان کې ته په ګټه کې صحیح شو او په دې ځای کې لیکویډ پرایس کې موږ تاسو ته ښیي چې که چېرته دغه کوین تر دې حده پورې راورسېد نو ستاسې دغه $1.5 یا $2 چې تاسې ټریډ کړي هغه ټولې پیسې به ستاسې له منځه لاړ شي صحیح شو نو په دې هیله چې په پوزیشن باندې تاسې پوه شوي یاستئ له دې ځایه موږ تاسې کولی شو چې دا خپل پوزیشن بند کړو صحیح شو کلوز چې کله په کلوز باندې موږ تاسې کلیک کړو نو موږ کولی شو چې ډایرکټ 100% دا خپل پوزیشن څه کړو بند کړو صحیح شو 100% موږ تاسې بند کړو او له دې کرښې نه تاسې کولی شئ چې د خپلې په فیصدۍ اندازې باندې 50% باندې 25% باندې څومره فیصد باندې ته کولی شئ له دې نه بند کړئ صحیح شو په دې ځای نه موږ تاسې کولی شو چې خپل پوزیشن بند کړو په TP/SL باندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسې خبره کړو چې TP/SL یا ټیک پروفیټ او سټاپ لوز موږ تاسې څنګه لګولی شو څنګه استفاده کولی شو یعنی په فیوچر ټریډینګ کې نور هم ډېرې خبرې دي انشاءالله د فیوچر ټریډینګ اړوند به 4-5 ویډیوګانې نور هم راځي ځکه فیوچر ټریډینګ کنټرول د فیوچر ټریډینګ خطر منل منی منیجمنت ریسک منیجمنت دا شیان به ټول تدریسیږي صحیح شو نو په TP/SL باندې ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې خبره کیږي زه راځم همدا پوزیشن چې دی 100% شی کوم بندوم نو په دې هیله چې په پوزیشن باندې او تر دې ځایه پورې تاسې پوه شوي یاست